अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو جعفر شاه درویش یم ملګرو په مصری بانډه کې موجود یم محله میا هاشم آباد کې د سکلو د اوبو چې کومه ټینکۍ ده په دغې باندې شکایت شوی دا بره بایپاس سره په خوا کې ده خلکو شکایت کړو د کلي خلکو ویل چې په دې کې چې مونږ کله نلکه کولو کوو نو مونږ ته په اوبو کې چینجي راځي او نور قسم قسم ګندونه راځي په هغې باندې نن چې کوم د دې د محکمې کسان دي کوم چې په دې کې نوکران دي هغوی لګیا دي ورسره د دې محلي کسان هم دي نو کار کوي نن صفایي کوي او انشاءالله چې دا به ګنټه نیمه کې به دا مکمل شي کوشش به کوي چې بیا دا ټینکۍ پول کړي شپې شپې ته او سبا ته بیا هغه اوبه خلکو ته ورپرېږدي د جمعې مبارکه ورځ ده نو دوی ته ورځو ګورو چې دوی څنګه چلو کو ټینکۍ صفایي څنګه وکړه خلکو ډېر اعتراضونه کول د هغوی دپاره دا ویډیو کوم ویډیو مکمل وګورئ راځئ موږ سره دا ملګرو بره بایپاس دی نوی بایپاس د مصري بانډه کې محله میا هاشم آباد کې او دغه د اوبو هغه ټینکۍ دغه کسان لګیا دي ډېرو خلکو تنقید کړی خلک اکثر تنقید کوي خو چې ورته وایي چې راشه خپله لغونتې کار وکړې نو بیا سلام تم نه راځي دا کار په چالو دی وګورئ ښه دا دومره ګند یې ترې ابار کو کسان بره لګیا دي دوی پهله به ورځو کسان ماشاءالله لګیا دي ځانونه ټول په خټو کې لید پید کړي دي السلام علیکم څنګه چل دی پیره کار مو څه ته ورسولو لګیا دي د ډیګې پاکوو ښه خلک شکایت کوي دوی کې چینجي دي لخې دي او مونږ ته دا دغه کېږي بیمار بلونه څوک نه راکوي دې دپاره مونږ دا ډیګې صفا کوو چې خلک وایي مونږ ته اوبه صفا شي نو مونږ بیا تاسو ته بل درکړو نو اوس د خپل جیب اړخه مونږ لګیو دا کسان نه ځان سره په بیاړۍ لګیا کړي دي نه حکومت ما سره لکه د دې باره کې څه دغه کوي لاس مدد کوي چې دا مونږ صفا کوو نه خپل محکمه او نه دا عوام دا عوام خو شکایت کوي او څوک راځي نه چې موږ سره دې کې صفا عوام خو اکثر میسج کوي یو ځای کې بل ځای ګروپونو کې وایي هلکه وایي یار اوبو کې چینجي دي دا دي هغه دي سلام ته هم نه راځي دا نه کوي چې ورګه دا ملګري لګیا دي د خپل ځان اړخه دا صفایي کوي چې دې سره مونږ دغه وکړو دا نشته پکار دا و چې دا کته محلي والا دا ټول راغلي وي دی مونږ سره شوي وي زمونږ د دې محلي کسان خو د سستنه څوک دی ما ځان سره کړي دي د چارخي دی را سره راغلي دي صحیح دی هغه کوي دا راته ټینکۍ اکثر خلک وایي چې اوبه نه راځي که نه 3 ورځې نه راځي 4 نه راځي دا ټینکۍ څو ورځو کې ډکي خلکو نه مونږ د حکومت په زور پولیس مو ځان سره کو او نلکې مو ته کټ کې خدا بیا هم داسې خلک د ډایرکټ نلکو وجه ده او ډایرکټ نلکو وجه تقریبا 20-22 کنیکشن یې دی نه اغوښتي شوي دي ټول پیپ سورې دی صحیح نو دلته ډیګې ته اوبه نه راځي صحیح نو د یې وجې نه ډیګې نه ډکېږي صحیح نو ښکته خلکو ته واپس یې اوبه هم نه ځي دا به انشاءالله اوس مازدیګره پورې کلیر شي نو ډیګې خو به صفایي کلیر شي خو نلکې خو نه کلیر کېږي که نه خو مونږ خلکو ته دې مار ول چې دا لرې کړي او څوک ورکوي نه ملګرو د مس وزیر په زور او د پولیسو په زور 3 ځله مونږ دا نلکې کټ کړي دي خلکو نه خو خلکو بیا غوښتي دي ډایرکټ نلکې او صفایي هم دا وګوره دې ګند ته وګوره دا مونږ ساره داسې لګیا دي صحیح دا هغې په وجه باندې ډایرکټ نلکو په وجه باندې دلته کې اکثر چې دی نو اوبه ډېرې کمې راځي مینت روستي دي دا وګوره دا وګوره او هم دی ته ما ډېر مینت وکړم دا وګوره دا دومره ډېر ګند یې ترې ابار کو تا ډېرې تاسو وینئ او اکثر خلک تنقید کوي نو دا ویډیو شیر کوي چې ټولو خلکو ته پته ولګي خلک وایي یاره دې کې چینجي دي او دا دي هغه دي او چې ورته ووایي چې راشئ چې راجمع شئ صفایي کوو نو بیا څوک نه راځي ښه دننه پکې هم ډېر ګندونه انشاءالله مازدیګره پورې به دا کلیر شي د جمعې مبارکه ورځ ده او ټینکۍ په دې وجه باندې زر نه ډکېږي اوبه ځکه 3مه 4مه ورځ باندې پرېږدي چې والونه پرې ډېر دي خو ټینکۍ نه ډکېږي ټینکۍ ځکه نه ډکېږي د دې خبره دا 3 غنټې کې مشین چې خلک صحیح تقریبا څو کنیکشن
22 پورې کنیکشن ما حکومت دغه کړي دي چې دا دی نه اغوښتي شوي. ښه 22 پورې کنیکشن یې دغه پیپ نه چې واغوښتي شي ملګرو نو دا پیپ خو سورې شو نو بیا په دې کې پاتې شي. دغه پیپ ته وګورئ چې دې کې انچه 22 سوري وشي نو دې کې څه پاتې شو. ښه ټینکۍ وګورئ. تاسو له پوښتنه چې دا لاندې میل پکې وښایه د خلکو چې دا د سکلو دي او کنه دي چې دا لاندې ګنو ګوري دننه به ګورو دننه پکې نور راکوشه ټرای کوو. دا ملګرو دا د ټینکۍ دننه هغه صورتحال دی دا وګوره دا اجزان پکې سار مې لګیا دي دا خټې دا لښې دي دا سرې اوبه دي. دا د سکلو دي د سکلو د مطلب کار دا ده چې موږ سره دا خلک راغلي وي دا اوبه څښي چې دوی راغلي دي موږ سره ښه په اخلاص سره صفا کړی دي. صحیح دی ملګرو شپږ کسان لګیا دي خو لکه دا د شپږو کسانو کار ځکه نه دا غټه ټینکۍ ده او دا ډېر زیات ګڼ دی پکې نو چې دا دوی دا مازدیګره پورې صفا کړي نو غټه توره به وي. تنقید والا خلک ډېر وي هر ځای کې خو بیا چې ورته ووایي چې روځئ بس صرف میسجو ته ناست وي او صرف تنقیدونو ته بیا راوتو دپاره څوک هم نه راځي چې یاره ورشو او چې مونږ په دې کې دې سره څه مرستې وکړو. ملګرو دغه د ټینکۍ هغه پوزیشن او تاسو کته ټینکۍ کې دننه هم ما تاسو ته حالاتو خول کم غندونه چې پکې وو کسان لګیا دي انشاءالله کوشش وکړي چې نن هغه دا کلیر کی او کم ملګرو چې دا ویډیو وکړه مهرباني وکړئ دا نور ملګرو سره شیر کړئ ځکه چې ډیر کسان نه خبره دي هغه به اوس هم دغه شک کوي چې یاره ټینکۍ څښا ده او د ټینکۍ اوبه چې دی نه پس ورځي نو هغوی به بیا هم شک کوي او نه بس کي نو دا ویډیو شیر کړئ چې ټولو خلکو ته پته ولګي چې نن د جمعې مبارکه ورځ د ټینکۍ باندې کار چالو دی انشاءالله د هفتې په ورځ باندې کیدی شي چې څه طرفونو ته اوبه پرېږدي. نو ملګرو ما ته به اکثر ملګرو ما باندې تنقید کولو ما ته وی چې ستاسو د اوبو مسله حل شوې ده کله نه چې تاسو بور کړی دی نو چې اوس د اوبو مسله راځي په دې ټینکۍ کې څه مسله راځي نو ته پې ویډیو نه کې ځکه چې ستا ضرورت نشته. هغوی ته به زه دا وایم چې زمونږ ضرورت ولې نشته دی تاسو هم زمونږ وروڼه یې خو بله خبره دا ده چې مونږ کله نه بور کړی دی نو هغه اوبه مونږ ته ډېرې ګرانې پروتې دي ځکه چې تیر ځل هم په مونږ باندې په یو میټر باندې 17,000 بل راغلی او په بل باندې دغه شانتې 18 خوشا کې او دا ځل په یو باندې 14,000 دی په بل باندې تقریبا 16 دی. نو چې حالاتو ته وګورې نو مونږ خپله اوبه هغه په پیسو باندې مونږ ته پروزي په پیسو باندې داسې پروزي چې مونږ هره ورځ تقریبا 3 په وخت مونږ ماشین چلو کم بور چې مونږ کړی نو هغه ماشین چلو او هغې نه ټینکۍ ډکوو نو هغه په هغه وجه باندې بل ډېر راځي. ملګري وایي چې ته په دې وجه باندې هغه مسله چې راشي کله پیپونه خراب وي کله والونه خراب وي د دې ټینکۍ او یا نور څه مسله وي نو ته پې ویډیو نه کې ولې پې نه کوم زه خو تابعدار یم وروره چې څه قسمه مسله ملګرو ویډیو شیر کې او په دې سره مونږ ته راکړي اجازت تل وی الله په امان.